د یو خبره ده د پېښور په یو خوا کې یو کوچنی کلی و چې نوم یې مانکی و. د ورځې به د دې کلي ټول خلک خوشحاله وو او کله به چې شپه سوه نو خلکو به د زیاتې ویرې نه د کور دروازې او کړکۍ بندې کړې. په همدې کلي کې یو کوچنی کور و. دغه کور کې یوه ښځه او خاوند اوسېدل. د سړي نوم عبدالله و او د ښځې نوم فاطمه و. په شپه کې عبدالله ښځې ته وویل: ای ښځې راځه هیرمانۍ ته ولاړ شو. نه سړیه، نه زه یېرېږمه، زه نه ځم. خو فاطمه د خاوند د مجبورۍ له امله ورسره روانه شي. کله چې ماڼۍ ته ورسېږي نو د ماڼۍ دروازه یو ناڅاپه خلاصه شي. دوی په کراره د ماڼۍ دننه ولاړ شي او کله چې وګوري هلته یو ناڅاپه څراغ بل سي. دواړه ویریږي او په کراره د هغه ځای څخه روان شي. دوی یوې زړې کتابخانې ته دننه شي. هلته ګوري کتابونه پراته وي او ډېر ګردو وهلي وي او کتابخانه کې یوه زړه آئینه پیدا کړي. کله چې عبدالله آئینه پاکه کړي نو په آئینه کې دوه څېرې د دوی نه بلکې ډېرې ویرونکې ښکاره شي. ای سړیه، زه دلته ډېره یېرېږم، ځه ځو له دې ځای څخه. لږ ساعت پس دوی مخې ته یو شیطان راشي. فاطمه ویریږي خو عبدالله ورته ووایي: زموږ سره زموږ رب شته، ته موږ ته هېڅ تاوان نشي رسولی. د الله نوم اورېدو سره شیطان کمزوری شي او وغورځي. دې نه پس عبدالله او فاطمه د کور ته د تلو اراده وکړي. لږ ساعت پس دوی دروازې پیدا کولو په لټه کې شي. دې سره سخت طوفان او باران راشي. ونې، دروازه او نور شیان ونړېږي. عبدالله او فاطمه دغه سخت حالت کې په لاره کې په سخت طوفان او باران کې کور طرف ته روان وي. خو لږ ساعت پس بدبختانه شیطان هم دوی پسې راشي. دوی دواړه وویریږي او له هغه ځایه وتښتي. ډېرې منډې پس دوی یو ځای ته ورسېږي او ناڅاپه د اسمان څخه یوه رڼا راکوزه شي. عبدالله او فاطمه د هغه رڼا په لیدو سره ډېر خوشحاله سي او اسمان ته ورته لاسونه اوچت کړي او د الله شکر ادا کړي او دې سره الله به دې ته یو نوی ژوند ورکړي. نو ګرانو دوستانو، د دې کیسې سبق دا دی: هر کله مو چې یو یاروونکی شی تاسو یاروي نو تاسو زیات الله جل جلاله یاد کړئ تر څو تاسې هم الله جل جلاله وژغورئ.